فلا تقل لهما اف واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طالبانو په بچانو باندې واجب ده چې مور و پلار ته به دعا کوي. مور و پلار ته به څوک کوي؟ دعا به ورته کوي. یو طالبانو کله چې مقابله راسي احسان به له مور سره کوي. اول بر او احسان به له مور سره طالبانو کله پلار سره مور سره طالبانو بیا هم د مور سره بیا هم څلورم وار به طالبانو د پلار سره، ځکه تکلیف مور ډیر تیر کړی وي. او یوه خبر طالبانو ډیر کتابونه به وګورئ طالبانو، دا خبر چې دلته روح المانی کړی پیدا به نه کړي. دغه ډیر اوږد بحث پې کړی طالبانو، خو زه دې لنډو کې درته ووایم. کله کله وی یو سړی وی ما مور پلار ته داسې ویلي په دې کې خو به زه عاق کېږم نه. مثلا یو سړی د وی دی ما پلار ناروا کوي، زه هغه ته نصیحت وکړم دا خو به ناروا نه وي که نه. عقوق د والدینو مور پلار چې سړی ازاروي، د ازار د مور پلار څه معنا لري؟ یو قانون قاعده لري که نه لري؟ و طالبانو علامه بلقینی او عالم ترسوي بلقینی شافعي د 2 جلدونو کې فتاوا د طالبانو د تر نقل کړی، دا فتاوا د ما سره شته. هم په دې فتاوا کې علامه بلقینی رحمه الله لیکلی دي وی قانون سته. اصل کې پښتنه داسې سوې ده، یو سړی د طالبانو هغه په خپل پلار حق ده او پلار حق نه ورکوي، د خپل پلار بندیک په دې باندې دی ازار کېږي، دا زوی که نه کېږي. د زوی حق د په پلار نه یې ورکوي. پلار زوی لاړو طالبانو خپل پلار یې بندیک، په دې باندې دی ازار کېږي که نه ازار کېږي؟ او که نه ازار کېږي ولې؟ او که ازار کېږي ولې؟ قانون لرو مونږ که نه لرو؟ دغه علامه بلقینی رحمه الله چې کوم قانون ذکر کړی دی ذکر کوي طالبانو دلته. نو تاسې د قانون ته غوږ ونیسئ. قانون داسې ده طالبانو، اول دا ده که چېرته دا کار داسې کار و، که چېرته دا کار داسې کار و چې ته له بل چا سره وکې، هغه ته اذیت پرې رسیږي او د بل چا په حق کې دغه کار صغیره ګناه ده که نه؟ داسې یو کار و چې ته د بل چا سره وکې، د بل چا په حق کې دا څوک ده اذیت ورته رسیږي او صغیره ګناه ده. نو د مور و پلار سره که دغه کار وکړي کبیره ګناه ده، دا حقوق د والدینو دا یې معنا ده. تاسې په خبر پوه شو؟ همدې قاعدې ته اوس واچوئ د ما په ده باندې حق د نه راکوي، بندي مې که طالبانو صغیره ګناه ده که نه ده؟ هدایه هم نه ده ویلې طالبانو، لکه چې تاسې لا نه رسېدلي هدایې ته. حکم داره طالبانو نه ګناهګاري کي. ما په ده حق د طالبانو نه راکوي، پلار مې نه ده دغه سړی د بندي مې حق مې راکه نه راکه او بندي مې که قاضي ته مې بندي که بندي که ګناه ده؟ نه. صغیره ګناه هم نه ده، نه هېڅ ګناه نه ده. نو چې ګناه نه ده د مور پلار په حق کې هم دا څوک نه ده، دا عقوق نه ده طالبانو. خو یو ورغ مې د خبر باندې پوی کوم، په دې خبر اوس بیرته بله خبر کوم، لږ انتظار سئ. قانون سو که نه سو طالبانو؟ عقوق دې ته وایي د مور پلار ازارول. یو وایي پلان کې مور پلار ازار کړی ده، نو والد رحمه الله به ویلي پلار څه معنا؟ په لاره باندې کله کله پلار هم طالبانو له لارې نه وځي. طالبانو چې زوی بالغ سو پلار د وهلو حق نه لري. دا اوس افغاني جامعه کې طالبانو داسې پلرونه شته که نه ظلمي زمن وهي که نه وهي؟ ملا زوی وهي، محصل زوی وهي، معلم زوی وهي، سپکې سپورې ورته وهي، د ښځې په مخ کې وهي. طالبان دا د شرع نه خلاف ده. پلار به په لاره باندې وي طالبانو که نه؟ نو اوس ته غوږ ورته ونیسه. کله کله طالبانو د افغانان خو عجیب ژوند لري. تاسو چې شرع وګورئ طالبانو چې چا واده وکړه په شرع کې قانون داسې ده چې نور به دا د واده والا سړی مستقل ژوند کوي، مستقل ژوند به وي. دلته به طالبانو تر هغه یو ځای ورسره اوسېږي چې خوا کې ژوندی وي، او که خوا کې بیا د تا د ښځې سره ورانه سوله او د تا سره هغه لویه دښمني ده بیا که نه؟ دا که نه طالبانو؟ بیا د سره دومره لویه دښمني ده که نه؟ بیا چې کوم زوی واده وکړي د هغه لور سره یې ورانوي، بیا چې لاندې بلي بیا هغه زوی پې ډېر ګراني، بیا د ښځې د وجې نه زوی هم نه، خو هغه داسې حرکاتو سره کوي چې زوی هم اتې بیا وایي چې دا له موږ نه موږ عاق کړی ده. نه، حقوق یو قانون لري ځان ته.
عقوق اول قانون ده که داسې کار یې د پلار سره وکړه، مور سره یا پلار سره، نه د اجنبي سره یو چا وکړه، د اجنبي په حق کې دا صغیره ګناه وه، د پلار مور وه ګناه وه، که د هغه په حق کې ګناه وه صغیره، د پلار په حق کې بیا دا عقوق ده، او که د هغه په حق کې بیخي څوک نه وه، لکه دا مسله غوندې بل په حق کې چې حق مې نه راکوي خو بندي کول یې لار ده، صغیره ګناه ده، پلار په حق کې هم څوک نه ده، عقوق نه ده طالبان یو. او که چیرته طالبانو داسې چلو که مور و پلار امر ورته کو، دا امر د مور و پلار چې و طالبانو، دا مور و پلار په بچي ډارېدل یا د ده په نفس یا د ده په عضو د اعضاو باندې یا طالبانو په دې ډارېده چې دی به څوک متهم کي، مور و پلار ورته ویلې دا کار مه کوه، دا کار مه کوه، سفر ته مه ځه، یو کار ورته خوده، یو کار ورته خوده چې دې سفر ته مه ځه، دا کار مه کوه، خو مور و پلار د امر چې ورته کو د دې په بنای ورته کو چې که ته لاړ سې نفس ته دې خطر ده، نفس ته دې خطر ده، اعضاو ته دې خطر ده، د تا عزت ته خطر ده، کشر هلکې ګیره نه لرې، ښایسته غوندې مې عزت و آبرو ته دې تاوان ده، مه ځه بیا. دلته طالبانو که دی خلاف وکړي یوه خو هغه قانون سو چې بل سره یې وکړي د هغه په حق کې صغیره ګناه ده، د په حق کې عقوق ده، که د هغه په حق کې صغیره ګناه نه وه د په حق کې هم عقوق نه ده که هغه کار یې وکړي. صحیح ده؟ مور و پلار ناروا کوله طالبانو، په ناروا اخته و مور و پلار، دا اوس مور و پلار ناروا کوله، تا امر بالمعروف نهي عن المنکر ورته که دا روا ده که ناروا ده، هغه تا ته په غوسه سو طالبانو چې ته ولې مال ناروا نه منع کوي، مولا ته را پیدا سوی راته واغلو ده، نو دا طالبانو څوک ده؟ دا عقوق نه ده. ولې عقوق نه ده طالبانو؟ بل ته چې امر بالمعروف کوي ګناه ده؟ نه، د پلار په حق کې هم څوک نه ده. نو دا یو قانون سو. دویم قانون دا ده چې پلار تا ته امر کوي چې مزه سفر ته مزه، یا دا کار مه کوه، یا دا کار مه کوه، یا دا سفر مه کوه، دغه مقصد دا ده چې د تا نفس ته، د تا اعضاو، د عضو د اعضاو ته، دریم ابرو عزت ته د تاوانو بیا مه کوه، او ته چې ځې د تا د دریو کې رښتیا یو ته تاوان سته. لکه مثلا دا اوس افغانان ایران ته ځي قاچاقي، بیا ترکیې ته ځي، اروپا ته ځي، درته وایي مزه، ته چې ځې نفس ته دیم څوک ده، اعضاو ته دیم خطر ده، کله کشران وي طالبانو عزتونو ته هم څوک ده خطر ده. نو چې خطر سور ته دلته طالبانو دام عقوق نه چې ځې تر نه خلاف کوي، دا څوک ده؟ دا عقوق ده. او دریم قانون دا سو طالبانو، دریم دا ده چې مور و پلار نه دی مخالفت وکړي او ورته یې د سفر ته مه ځه، سفر کې د نفس تم تاوان نه وي، د اعضاو تم تاوان نه وي، او د عزت تم تاوان نه وي، خو هغه سفر هم په زوی باندې څوک نه وي، ضروري نه وي، فرض و ضرور نه وي ورباندې، دی بیا هم ترنه مخالفت کوي طالبانو، دا هم څوک ده؟ او دی طالبانو داسې علم پسې هم نه ځي چې هغه علم نافع وي، میبزي پسې ځي، نه داسې کسب پسې ځي طالبانو چې هغه کسب کې څوک وي، ګټه وي، دا هم طالبانو څوک ده؟ دا قانون روح المانی دلته قانون ذکر کړی طالبانو، بیا دې قانون باندې نور ډیر تفریعات کړي طالبانو، که ټول درته وایم بیخي پاڼو باندې بحث کړی طالبانو، ټول کله کېدلی بیا تاسې وګورئ، یا د علامه بلقیني فتوا پیدا کړئ، هغه به زویم په اسانه پیدا نه سي، خو ما سره شته، او یا طالبانو د روح المانی هم دا ځای وګورئ، خو سخته ګورئ. طالبانو که مور و پلار درته امر وکړه په تا واجب ده، سفر امر درته وکړه په تا باندې واجب ده، د مور و پلار اطاعت به کوې، که پلار هم درته امر وکړه، مور هم درته امر وکړه، اول به د چا امر منې؟ پلار امر کې بیا طالبانو د پلار امر قاطع ده، د هغه امر به وړاندې ده در باندې. او د علم په سفر پسې هم طالبانو تلل، که مور و پلار درته ویل علم په سفر پسې مزه، که خطر و بیا خو به نه ځې، که خطر نه و بیا طالبانو تلل درته جایز دي، خو کوشش دا وکړه چې خپل وطن کې ښه علمایي بیا بل چېرته مزه.
او بل دا د طالبانو روح المانی په دې بحث کوي که چاته مور و پلار ویلي چې ته دې دا ښځه طلاق کا نو په ده باندې د اتباع واجب ده د مور و پلار نه واجب نه ده خو مستحبه دا ده چې طالبانو څوک وکړي وی مني اطاعت یې وکړي چې دا ښځه دې طلاق که فاحشه ښځه ده موږ ته بې عزتي راولي بیا دې طلاق وکړي داسې ما په خبر پوه شولئ که نه ولا تقل لهما اف واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا طالبانو په بچانو باندې واجب ده چې مور و پلار ته به دعا کوي مور و پلار ته به څوک کوي دعا به ورته کوي یو طالبانو کله چې مقابله راسي احسان به له مور سره کوي اول بر او احسان به له مور سره طالبانو کله پلار سره مور سره طالبانو بیا هم د مور سره بیا هم څلورم وار به طالبانو د پلار سره ځکه تکلیف مور ډیر تیر کړی وي